د الله د ملاقات د پاره د دوو شرطونو متعلق بیان دی. اللہ ذوالجلال فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. فمن کان یرجو لقاء ربه اغا سوک چی اغا امید ساتی دا اللہ دا دیدار دا اللہ دا ملاقات امید ساتی نو اغا دی دو اعمالو کی دا غید پارا دو شرطون دی. اول شرط دا دی فلیعمل عملا صالحا دی نیک اعمالو کی. دویم ولا یشرک بعبادت ربه احدا دویم دا اللہ سره د شریک سوک په عبادت کې بل سوک نه ګرځي. دا الله د دیدار د پاره آخرت کې چې یو سړی تمناوي چې ماته د الله دیدار وشي او زه به د الله دیدار کو نو دا دوا اعمال لیو کی بس یو د نیک اعمالو کی او دویم اللہ سر دی شریک سوک نگر دی. آسان خبری دی نیک اعمال او اللہ سر شریک نگر دول دا دو شرطون دی چھ دا پورا کی اللہ سر بے آخرت کی دیدار او ملاقات شی اللہ ذوالجلال سرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام تا یو عربی راغے بانڈیچی راغے. نبی علیہ السلام تا یو فرمائل دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ما تا سی یو عمل خایا چیزا آغا عملو کو موز جنت تا داخل شم. داسی یو عمل ما تاو خایا چی آغا عمل زو کو موز جنت تا داخل شم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل تعبد اللہ تد اللہ عبادت کوا دا اللہ عبادت کوا ولا تشرک به شیئا اللہ سرا اس قسم شریک مگر روا اللہ دا پار شریک مگر روا. وتقیم الصلاة المفروضہ او تپرز منز ادا کوا وتؤدی الزکاة المفروضہ او تغفرز زکاة ادا کوا وتصوم رمضان او دا رمضان روجی نیسا. نو آغی سڑیو فرمائل عربی والذی زماد قسمی پاغذات بندے چے تے پا حق لے گلی لا ازید علا هذا ولا انقص زبنے کی نزیات والیکم نبکم والیکم بدے لا ازید علی هذا ولا انقص نبدے کے زیادت والے کو امداداننا نبدے کے کم والے کو. فلما واللہ چکل دا سڑی روان شو نبی علیہ السلام صحابہ تو فرمائل من سرہ ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ چھ سوک دا خوشحالی چھ دے دے دنیا کی جنتی سڑی ہوئینی فلینظر الہ هذا دے سڑی تا دیو گوری دا سڑی جنتی دی. ذکر دا نبی علیہ السلام ورطا کم خبرے اگڑے چھ دا اللہ عبادت کا وہ شرک مکاوا دوی زبا بدے کے زیادوالے او کم والے نکو. نبی علیہ السلام فرمائل من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ چھ سوک خوشحالی دا خبر چھ دی دنیا کی یو جنتیو بینی نو دی سڑی تا دیو گوری دا سڑی جنتی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا احب العبد لقائی احببت لقاه، چې کله یو بنده زما ملاقات خوښ ګڼي زم داغه ملاقات خوښ ګڼم. واذا کرح العبد لقائی، چې کله یو بنده زما ملاقات ښه نه ګڼي، مکروه ګڼي، بدې ګڼي، نو کرحت لقاه، زم داغه ملاقات بد ګڼم. الله ذوالجلال وی حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه ناستو او د څوارلسمې سپومې وه ماسخوتن مونځ نه وروستو نبی علیہ السلام سپومې ته وکتل، وی تاسو به د الله دیدار داسې کوئ په آخرت کې لکه څنګه چې تاسو د سپومې ته ګورئ، لا تضامون، تاسو به یو بل ته ضرر نه رسوئ، په اسانه به د الله دیدار کوئ څنګه چې تاسو د څوارلسمې سپومې ته ګورئ. د الله دیدار به داسې کوئ خو ستاسو یو بل ته به ضرر نه رسوئ، خو ستاسو طاقت وي نو چې تاسو باندې غلبه ونه کي، الله تاسو باندې غلبه ونه کي، هغه مونځ تاسو مخکې د طلوع د شمس نه د سار مونځ او د مازدیګر د پریوتو د مامان ورنه مخکې د مازدیګر مونځ باندې همیشوالی کوي. او بیا دا آیات ولست فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ته تسبیح د رب وایې مخکې د ختو د انور او قبل طلوعها او مخکې د پریوتو د انور نه. وی چې کله اهل جنت والا جنت ته داخل شي نو یو نور به ورته راښکاره شي، داسې یو نور چې دوی داسې پورته وګوري، الله ذوالجلال به خپل دیدار ورته ورکړي. الله به حجاب پورته کړي، خپل دیدار به ورته ورکړي. وی الله به ورته وفرمایي چې السلام علیکم یا اهل الجنه، اے اهل جنت پتاسو دې سلام وی، څنګه قرآن شریف کې سلام قولا من رب الرحیم چې الله به ورته سلام واچي. دوی به ورته ګوري، نظر به کوي، الله به دوی ته ګوري د خپل شان لایق ذره. دوی به د جنت ایس یو نعمت ته نه ګوري، څو پورې چې دوی الله ته ګوري د جنت یو نعمت ته به التفات نه کوي، ټوله توجه به الله ذوالجلال ته وي، تر دې پورې چې الله بیا په حجاب الله حجاب راښکته کي او الله غ دیدار ختم شي، ټول به د الله دیدار طرف ته متوجه. دا حضرت جابر ابن عبداللہ روایت. حضرت صہیب رومی فرمائی چې کله اهل جنت جنت والا ته داخل شي، جنتیان جنت ته داخل شي، الله به ورته وی آیا ستاسو اراده شته د هغې شي چې زه اراده کوم، یو شی زیاتوالی ستاسو د پاره وکم؟ دی به ورته وي ای الله الم تبیض وجوهنا وتدخلنا الجنه وتنجینا من النار. ای الله تا زمونږ مخونه سپین کړل، زمونږ مخونه دې سپین کړل او موږ دې جنت ته داخل کړو او موږ له دې د اور نه جهنم نه نجات راکړو. وی الله به حجاب پورته کی او د الله دیدار باندې بدوی ته به الله خپل دیدار ورکړي. وی ایس یو شی بدوی ته خوښ نه وي د الله د دیدار نه د جنت نعمتونه، ایس یو شی به ورته خوښ نه وي د الله د دیدار، د الله دیدار به ورته د هر یو شي نه محبوب وي، تر دې پورې چې الله بیا په حجاب کې شي للذین احسنوا
الحسنى وزیاده هغه زیاتوالی نه دی مگر دا د الله دیدار. نو دا دی چې یاره سړی نیک اعمال کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دومره اعمال کول تر دې پورې حتی ورمت قدماه، قدمونه مبارک په د ډېر ولاړې د وجې نه الله ذوالجلال ته اوس ولاړ به اوبه پړسېدل دا قدمونه. صحابه ورته وی یا بیبي عایشې چې الله خو ستا تېر شوي ټول ګناهونه معاف کړي دي. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله خو ستا تېر شوي او راتلونکي ټول ګناهونه معاف کړي دي. نو ته ولې دومره ډېر مشقت برداشت کوې؟ ده به ورته وي افلا اکونو عبدا شکورا، زه د الله نیک بنده جوړ نشم چې الله دومره ما سره احسان کړی دی، نو زه دې د الله نیک بنده جوړ شم. داسې تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. ته د الله عبادت داسې کوه کأنک تراه گویا چې تا الله ویني. فإن لم تکن تراه، خو چېرې دا تصور ستا نه جوړېږي چې زه الله وینم، دا تصور کوه چې الله ما ویني چې زه کوم عبادات کوم ما الله ویني. فاذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کې الله وی زه به تاسو یاد کړم. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هغه باندې 80 یا 81 کسانو ایمان راوړ او نور کسانو ایمان نه راوړ، د نور کسانو د ایمان نه مایوس شو، نو خیره وکړي چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. الله په مخ د ځمکه د کافر یو کورم پرېمږ دی. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، خو دې پرېږدي ستا بندګان به ګمراه گئی. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، او دوی نه بعدی به نه پیدا کیږي د دوی نه مگر کافران. الله دا خیرې قبول کړي، یو کشته جوړه کړه او ورته وی چې داسې طوفان به راځي، طوفان به راځي. او طوفان راغی، ورته وی چې تا په چا باندې ایمان راوړی دی، نو هغه کسان ټول کشته کې کېنوه، هغه کسان ټول کشته کې کېنوه، کسان یې ټول کشته کې کېنول. اهل و عیال خپل خپل چې چا په ایمان راوړی او خپل اهل و عیال. یو بوډۍ و چې هغې په ایمان راوړی و، خدا کشته کې ناستو په وخت کې هغه ترې نه هېره شوه، نوح علیه السلام نه هېره شوه. طوفان راغی چې طوفان ختم شو، او خو نوح علیه السلام ته بوډۍ چې هغې په ما باندې ایمان راوړی و، مسلمانه وه، اخو ما نه هېره شوه، نو د هغې جومپړۍ ته راغی، هغې طرف ته راغی، داسې چې یاره دلته د هغې جومپړۍ وه چې ویې کتل، هغه جومپړۍ هم په خپل حالت باندې وه. چې ورغې نو هغې بوډۍ الله الله کول. داسې ورته یې وی ته خبر نه د طوفان نه؟ ورته یې وی نه زه خو خبر نه یم چې طوفان راغلی دی، سیلاب راغلی دی. وی دا دومره لوی سیلاب او ته خبر نه شوې؟ الله ته التجا وکړه چې خدایه دا ولې؟ الله ورته وی فاذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادو، دې زما یاد کو، ځکه ما یادولو د طوفان نه خبر هم نه شوه. داسې دومره لوی طوفان راغی، لیکن دا دی چې نیک اعمال یې کول، د نیک اعمالو د وجې نه الله وله نجات ورکړه. د نیک اعمالو د وجې نه الله ذوالجلال وله نجات ورکړه. د هغې طوفان نه خبر هم نه شوه. هدیه ضمیر کی مولانا ضمیر الدین صاحب دا واقعہ نقل کړی د بعضې کسان وی چې نشته، هغه نقل کړی دی چې دا واقعہ شته. ده هغه یو څو ډاکوانو، داسې یو څو ډاکوانو یو ښار ته داخل شو، داسې یو ښار ته
د ډاکی په نیت باندې خو دې سردار ورته ووي دې ډاکوانو سردار دې خپلو ملګرو ته ووي ډاکوانو ته ووي چې یاره تاسو ډېر په صحیح طریقې سره داخل شئ ښار ته چې څوک مو نه پېژني وی څنګه وی ټول د بزرګانو حلیه او شکل او شباهت اختیار کړي ګیرې غټې پرېږدې لږ سات دپاره ګیرې پرېږدې راته ګیرې پرېښودې وې او خلکې چولې وې او پټکي یې په سر کړي وو د بزرګانو په شکل کې داخل شو داسې لوی جماعتو چې د ښار اندازه راته ولګېږي بیا به ډاکه کوو او یو سری کې لاړل هلته یو سری کمره باندې یو کمره یو سری به واغېسته په کرۍ باندې او هغې کې ډېره شو او ټولو ته یې وي چې بس صرف سبحان الله نه ما سوا بل څه مه وایئ نورې خبرې مه کوئ دیاله سردار یې په میس کې کېناست او لویه خلکۍ چولې وه او لوی تسبیح ورسرې وې ټولو سره تسبیح او ټول الله 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 سبحان الله سبحان الله ټولو پیګې په دې باندې عمده د الله تسبیحات بیانو خلکو وی چې یاره مهمان سرای ته یو قافله راغلې د بزرګانو لوی بزرګان دي او سیوا د الله د نوم نه او د الله د تسبیح او تهلیل نه بله خبره نه کوي خلق براتلل هدیې به ولا راوړلې چې یاره موږ ته دعا وکړه زموږ دا مشکلات هر څوک براتل او دعاګانې به یې ترې غوښتې هر څوک براتل او دعاګانې به یې ترې غوښتې ده دې کې بادشاه خبر شو چا بادشاه ته ووي چې داسې سرای ته د بزرګانو یو ډله راغلې ده او ډېر نیکان خلک دي د الله د تسبیح نه تحلیل او تقدیس نه ما سوا بل څه په خوله باندې نشته او ډېر بزرګان ډېر خلک دي یو مشر بزرګ ورسره دی او ټول د الله 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 وایي داسې سبحان الله 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 سبحان الله ذکر کوي بادشاہ سره دا فوج ورغی او ډیر په عاجزۍ سره ورته ووي چې یاره تاسو زمونږ د ملک ته راغلي او زمونږ دا ملک هم برکت والا وګرځو ستاسو په راتلو سره تاسو زما غریب خانې ته بیګا له تشریف راوړی ما تاسو له دعوت کړی دوی د بادشاه دعوت قبول کړ د بادشاه دعوت یې قبول چې د بادشاه دعوت یې قبول کړ او لاړل بادشاه ول ډېر ښه انتظام کړی د خوراک څښاک دپاره ډېر لوی انتظام یې وله کړی چې خوراک څښاک وشو نو د بادشاه یو زوی و چې هغه په خپو باندې شلو او دا یو زوی او صرف نور اولاد یې نو بادشاه هغه راوویسته او ډېر په عاجزۍ سره دوی ته ووي چې یاره دا زما یو زوی دی ما ډېر د ده علاج وکړ خو هېڅ قسمه علاج د دپاره مفید ونه ګرځېد تاسو د الله ډېر نږدې خلک یې مقربین خلک یې الله ته نږدې خلک یې تاسو د الله نه دعا وغواړئ چې خدای پاک دله صحت ورکړي هغوی لاسونه پورته کړل دعا یې کوله هغه مشر یې جاړي ټول جاړي چې خدایه زمونږ خو تا ته پته ده چې مونږ خو بزرګان نه یو غلی یو ډاکوان یو تا ته پته ده خو ستا د بزرګانو شکل یې اختیار کړی خدای زمونږ شرم او پرده او حیا وساتي الله د دې شکل د وجې نه چې د بزرګانو شکل هم جوړ کړی دی د بزرګانو شکل هم جوړ کړی دی زمونږ د دې شکل د وجې نه ظاهري شکل شباهت د وجې نه
خدای جاړي الله ته جاړي آهوزاری کوي خدای دل شفا ورکړي نور اندرونی زمون حالت خطا ته معلوم دی الله ته علیمی خبیر او بصیر ذات دی ارستا ته معلوم دی چې موږ په کم نیت دی خار ته راغلی خو موږ ستا د بزرګانو ستا د اولیاء الله شکل جوړ کړی دی الله ته ګیریا کوي جاړي چې خدای دل شفا ورکړي بس دوی جاړي د الله رحمت په جوش کې راغی د دوی جرا د وجه نه او الله غل فورا شفا ورکا روغ رمل جوړ شو دوی ډیر خوشاله شو او خپل میس کې بادشاہ یو طرف ته شو نو د خپل مرګرو ته وی وګوره دا د من ظاهری شکل شباهت د وجه نه الله د من دعا قبول کړه کو من حقیقی د الله بندگان نیکان بندگان جوړ نو بیا بس صورت وی ټول یو الله چغو والا او زنګلونو کې خوارشو او توبه وستا او د ټولو نه اولیاء الله جوړ شو بیا د ټولو نه اولیاء الله جوړ توبه په حق باندې وستا چې مونږ ګوره هغه ظاهری شکل شباهت جوړ کړو او د الله نم سوال کو الله زمون دعا قبول کړه کوم حقیقتا د الله اولیاء کرام جوړ شو حقیقتا د الله دوستان جوړ شو د الله نیکان بندگان بیا خو بخامه الله زمون دعاګانې قبلې ټولو په سچ سره توبه وستا او د ټولو نه نیک اولیاء الله د ټولو نه جوړ شو ځکه ظاهرا نیک عمل کو الله ولا د توبې توفیق ورک نو دا دي چې نیک اعمال کول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا دې نیک اعمالو دنیا کې کوئی محبوبي او هغه په محب عاشق باندې شرطونه کیدي چې زما د ملاقات د پاره دا شرطونه دي اب خامخا هغه شرطونه پوره کوي چې ماته د محبوب هغه وصال او ملاقات ملوش نو الله د خپل ملاقات د پاره دا دو شرطونه خودي دي فليعمل عملا صالحا یو د نیک اعمالو نمبر 1 او دویم ولا یشرک بعبادت ربه احد الله سره د شریک نه ګرځي د دې دویم خبره باندې با د وخت د ادم تقاضا فبنا په دې دویم خبره شرک باندې د دې په مذمت باندې ان شاء الله آئندہ جمعہ کی بیان سوالات وای جی زموږ علاقه کې د جمعې په ورځ خلک زموږ جمعات کې مونږ نه کوي او بل جمعات ته ځي چې هغه مونږ زر کېږي دا عمل ټیک دی نه دا عمل صحیح نه دی خپل جمعات کې دي مسکی د دې وجه نه دي نه دي خو د دې وجه نه دي بیان د وجه نه دي چرته دا دغه د وجه نه ذکر د وجه نه یا د بیان د وجه نه تلی شي خو دې وجه نه چې یاره زر فارغ شم یو بوجې ګړي نه بیا ښه نه دي ډېر خلک د جمعې په ورځ صرف فرض وکړي او لاړ شي سنت دا ادا کوي نه سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سنت پرېږدي د نبی علیہ السلام د شفاعت نه به محروم وي کور کې مسائل مشکلات دي دعا راته وکړي چې زموږ الله قبول کړي الله دې ټول مسائل او مشکلات حل کړي ولي الله رزق کې الله کو شادګی را ولی رزق دې الله ول فراخ کی دا په کور کې مې څه مشکلات دي مسائل دي بچي مې بیروزګار دي دعا کوي چې الله دا مسائل مشکلات او قرآنی مشکلات دي بچي هم بیروزګار دي الله دې قرآنی مشکلات هم حل کی او الله دې بچو له روزگار ورکی الله دې رزق ول فراخ کی زما والده کپړو کار کوي زم کوم ډېر کوشش کوم چې ما ته موقع ملو چې د نوکرای کاغذونه ورکړي دي خصوصي دعا راته وکړي چې او الله دې بهترین جاب ول ورکی چې د جاب لپاره کوشش کی الله دې بهترین جاب ول ورکی او کور کې پریشانی د الله دې پریشانی لري کې الله دې ول بهترین کاروبار یا بهترین جاب ورکړي
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللہ دین دا ټولو گناہونا معاف کی تقصیرات معاف کی دین گناہونو بانے دا عفو قلم را کاگی اللہ من ټولو تا عفو در گزرو کی اللہ دا حاضر جمع ټولو بخی اللہ من دا حاضر جمع ہر کال حج و عمرو تا بار بار بود لے گی ہر کال من دا بار غیبی اسباب میسر کی اللہ زمن ټولو نا خدای پاک راضی شي من کی اخلاص و للہیت پیدا کی دریو دکلاوین مامون و محفوظ کی زمن دا ټول تحافظ و ناصر شي اللہ من ټول خپل حفاظت کے والی دا دنیا و آخرت کامیاب خوشحالی من ټول لرا کی دا ټول پہ اخلاص و عزت کی مزید اضافو کی دا دی ټول تحامی و ناصر و مددگار شي دا ټول کاروبارونو کی برکتون واچے کاروبارون جاری و ساری کی چاویلی چی چا کاروبارون نشتا اللہ بہترین کاروبارون والا ورگی بہترین جابون والا خدای پاک ورگی ٹولو باندے رحم و کرمو کی چی دا چا سا مشکلاتی اللہ دا ٹولو مشکلات حل کی دا ٹولو مسائل حلو گردو لگی من ٹولو نا خدای پاک راضی شی بعد مرگری دی اغوی سا مسائل لی اللہ دا اغوی مسائل حل کی یو مرگر دی خالد صاحب دا غصہ مشکلات دی یور واریم لگی دلیو دعا ورتو کے چلے ٹول مشکلات حل کی اللہ پہ رحم و کرم ہوگی اللہ ٹول مسائل حل کی کاروبار کے اللہ والے برکت واچی کاروبار اللہ جاری و ساری کی اللہ دا دنیا و آخرت کامیاب خوشحال منگ ٹول لرا کی اللہ منگ ٹولو نا خدای پاک راضی شي عرص زمنگ دخپل رضا لقا ذریعو گردولے کی اللہ منگ دریو دکلاوین مامون و محفوظ کی اخلاص و للہیت را کی پیدا کی اللہ زمنگ ٹولو نا خدای پاک راضی شي اللہ زمنگ دا تا اوریدل و وینا اوریدل دخپل رضا لقا ذریعو گردولے کی اللہ سمر بیماران دی زمنگ دے جمع کی محلہ کی اللہ ٹولو لشفا کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ ہمیشہ دنی کمل لپار ورگی ٹولو باندے رحم و کرم ہوگی دے ملک امن و امان راولی شرور و فتنے فسادات دا دے ملک نہ ختم کی دا ملک دا گرانی مزید پکی ارزانی راولی نورم پکی ارزانی راولی اللہ دا ملک دا حاکمان اللہ دا دی پڑھونو کے واجے چھ دے ملک قرآنی و اسلامی قانون جاری کی اللہ منگتے او خودلے کے خدای پاکا دا فلسطین مسلمانانو دا پارم دعاو غاڑے دیر پا بے کثے و بے پرسے کے مبتلا دی چھ اللہ دا غوی غیبی امدادو کی اللہ تے غیبی امدادو کی سنگا چھ بدر کی او احزاب کے تا پرشتے را لے گلے وی دا مسلمانانو صحابہ دا نبی علیہ السلام دا امداد دا پارا دوی دا پارم اللہ بے کثو بے کثے و بے پرسے کی مبتلا دی خدای پاکتا دا دوی دا امداد دا پار غیبی پرشتے رو لے گی دا دی مسلمانانو بادشاہانو زرونو کے واچو لے گی چھ اللہ دا دوی پیگے دا دوی غیبی امدادو دنیا مرگر دی مکی مکرمین راغلے دی دا آغا پریشن دعا ورتو گے چھ اللہ غلم سیت آفیت شفا کامل آجل ورگی او بیگا شاہد سے وفات سے دعا ورتو گے چلے مغفور و مرحوم و گردئی اللہ پا قبر دانوار و بارانوں کے اللہ خپل قرب و جوار کے بہترین زیور کی اللہ دا عفو درگزر معاملہ و سروگی پسماندگانو لے صبر ورگی داوی برکات ٹول پسماندگانو بانے کیک دی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.